معروف کرخی څه دا د امام رضا علیه السلام یو خدمتگزار و کور کې بی خدمت کول امام رضا علیه السلام سره ایوه ورځې مامون رشید څخه ډیر زیات شوق لرل سمندر کې ښکار کوونې سه نو دی مامون رشید ځان سه سوچ وکړ څه د اوبو نه ډیر زیات ویریده څه د اوبه ماته نقصان ورسوي هغه ویرې وجې نه دی ښکار نشه کولی نو دی ځان سه سوچ وکړ څه دی مشکل حل راوباسي خو آخري د مامون رشید توجه دی طرف ته لاړه څه که چیرې د مشکل ما په امام رضا علیه السلام حل کوي نو د مشکل غه درنه حل کیږي نو مامون رشید یو خادم خدمتگزار کاسید غی ورستول څه تلیره امام رضا علیه السلام ته څه ما په تعویض وکي څه د اوبه سمندر اوبه ماته نقصان ونه رسی نو دا خادم د مامون رشید وله در راغی امام رضا علیه السلام کور ته د کلبابی وکړ دروازې وټکوله معروف کرخی ورنه راووته څه دا د امام رضا علیه السلام کور خدمتگزارو کې یو وړوکی غوندې خدمتگزار و دی خدمتگار خدمت کې عرض وکړ څه زه مامون رشید رستولی یم مامون رشید یې غواړي څه سمندر کې ښکار وکړي خو هغه اوبو نه ویریږي نو هغه زه راستولم څه امام رضا علیه السلام ما په تعویض وکړي څه اوبه ماته نقصان ونه رسی نو زه غواړم څه سمندر کې ښکار وکړم دا معروف کرخی ناوته امام رضا علیه السلام کور ته و پس کله ناوته نو ځان سه سوچ وکړ څه اوس امام رضا علیه السلام چونکې د ختیم باندې کور کې موجود نه و نو دی ځان سه سوچ وکړ څه دا چونکې دیخنه دی اوس که دیو ته یم څه امام رضا علیه السلام کور کې نیشته غه چېته لاړ دی هڅې خو نه وي څه دیو ورته نقصان ورسی که ورته یان څه کور کې دی نو دیو تعویض غواړي اوس دی کې د 6 و 5 کې شه څه زه ما ذمهداري اوس څه جوړیږي زه دې ټیم باندې څه وکړم خو اخر باندې مجبوراً دا ځان سه سوچ کوي دی نتیجې باندې رسیږي د یی څه بس راشه خپل طرف نه یو تعویض جوړ که ولیکه او دی ته ورکه نو څه پته یې لګیږي څه د تعویض چا کړی دی دی تعویض جوړ که وی لیکل بندی که ښه طریقې سه بیا څه ټیم بعد راووته د مامون رشید وله خدمتگار ته د تعویض حواله که څه د امام رضا علیه السلام تا تعویض کوم وخت او د واخله امام رضا علیه السلام نه د یوسه مامون رشید ته دا لاړ و پس تعویض یې یوله ورسره دا شرط یې ورسره چېږدول نصیحت یې ورته وکړ څه کوم ځای کې سمندر کې مامون رشید باندې اوبه ارڅي تیزی اوبه ارڅي موجونه ارڅي بیا دا تعویض لاس کې ورسوي دا بیا هغه اوبو ته نسي هغه اوبه به دې ته نقصان نه رسی دا خادم راغی مامون رشید ته دی نصیحت سه دغه تعویض حواله که هغه ډېر مطمئن شه خوشحال شه او روان شه ملګري دوستان ورسره دي راغلو سمندر کې کشتی کې چینستو سمندر کې دا روان شو څی مزل د کوي څه د سمندر منځ ته ورسیدو
کله سمندر منځ ته ورسېدو غځی کې اوس یو موج ورباندې راغله، اوبه ورباندې راغلې، خو ډېر غټ موج دی، ډېر مستي یې کېدی. نو هغه دوره نږدې دي ته راورسېده چې دي سر باندې راغی، اوچت داسې راغی. دي ورته کله سترګې وغړولې، دا ګبراو شه، ډېر زیات ګبراو شه او دي توجه نه وه. هغه تعویض یې لاس کې و، دا بې توجهي یې سه دي لاسونه اوبو ته داسې ونستو، تعویض هم دي لاس کې و او سترګې یې پټې کړې. کله سترګې یې پټې کړې، دي مکمل دا یقین شه چې دا سمندر د اوبه د موج دا ما وړي. سترګې یې پټې دي، څه ټیم وروسته دي ځان سره سوچ وکړ چې دا موج اوبه ما باندې ولې نه ارسي، دا ما ولې نه وړي. نو راشه د سترګې ونې که وکسه چې د اوبه ما ولې نه وړي. سترګې څه کله ونې کې څه ویغړولې ویلیدو، اوبه دي باندې پاسه همغسې هغه موج ولاړ دی، هغه جمع شوی دی. نو دي ډېرې سترګې ورته وغړولې او ډېر زیات فکرمند شو چې اخر د اوبه د هوا کې څنګه ولاړې دي. غځه نه کشتي روانه که، خو دي سوچ کې دی، فکر کې دی چې اخر دا څه وشو، دا څنګه د اوبه هوا کې ولاړې دي. ارڅي 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 څه کنارې ته، د سمندر کنارې ته دراغی. اوس دغه ځای کې دي ځان سره دي ته سوچ لاړ چې راشه د تعویض خلاص که، وکسه څه امام رضا علیه السلام د اوبو ته اخر لیکلي څه دي، څه دا د اوبه هوا کې دي طریقې سره ودرېدی. کله یې څه تعویض خلاص که، ویلي د یوه جمله وه. هغه جمله څه وه؟ جمله دا وه چې ای د سمندر اوبو، زه معروف کرخي تاسو ته دا درخواست کوم چې مامون رشید ته تاسو نقصان ونه رسو. و صرف دغه جمله وه. کله چې دا مامون رشید پړاو که، د جمله یې ولیده، غنه زیات فکرمند شه، ځان سره سوچ کوي چې امام رضا علیه السلام غلام څه کمزوره وړوکی کم خادمانو کې خادم دغه مقام غا دی حد کې دی چې که چیرې د سمندر اوبو ته غا حکم ورکي، غا درخواست وکي، نو دا د سمندر اوبه دغه حکم نه، دغه خبرې نه غا نه ووځي. امام رضا علیه السلام چې غا دغه آقا دی، غا دغه پیشوا دی، غا دغه رهبر دی، دغه مقام به کوم ځای کې وي. نو دا د امام رضا علیه السلام غلام دی چې د دې مقام دوره دی. دا هغه د پروردگار عالم هغه نماینده دی ځمکې کې، هغه سفیر دی دغې ځمکې کې چې که چیرې د خدای بندگان ګنهګار هر څوک دې ته نږدې شو، هغه مقام ورته حاصلیږي، هغه ځای ته، هغه منزل ته رسیږي چې د انسان د ګنهګار، د خطاکار، د معصیتکار، د څه ځمکې باندې غورځېدلی انسان چې د هغه منزل، هغه مقام ده سوچ هم نشي کولی، هغه مقام ته بیا د انسان رسیږي.